د اندلس نوم خو به مو اورېدلی وي. بدبختانه اوس ډېر ځوانان نه پېژني. اندلس اوسنۍ هسپانیا چې موږ مسلمانانو تقریبا 9.5 کاله په هغه باندې حکومت کړی و. د دې د سقوط او د دې د زوال یو جالبه کیسه چې ډېره پخوا مې اورېدلې ده، زما لپاره ډېر د عبرت نه ډکه کیسه ده. یو عیسوي چې خپلو پاپانو ته وویلې چې د اندلس په وړاندې باید جګړه وکړو او د دوی حاکمیت باید پای ته ورسوو، هغه د خپلو پاپانو په اجازه باندې اندلس ته د سروې لپاره ننوتو چې اندلس وګوري، د اندلس نظامی وضعیت وګوري، د ځوانانو حالت وګوري، افکار وګوري او د هغه نه وروسته د جګړې لپاره تصمیم ونیسي. په تاریخ کې د دې سړي نوم مختلف یاد شوی دی. بعضی ابن شاطل بولی، بعضی ابن العلقمی یا اندلسی بولی، خو هر یو چې و دا جاسوس چې کله د اندلس جغرافیه ته ننوتو، د هغه سیمې ته ننوتو، نو د یو ونې په څنګ کې یو ماشوم ولیدو چې ژړل یې. له دې ماشوم نه پوښتنه وکړه چې بچی ولې ژاړې؟ هغه ورته وویل چې پرېمږده په خپل غم کې، وایي نه راته ووایه، وایي ما نن په خپل مدرسه یا مکتب یا تدریبګاه کې امتحان درلودو د نښې ویشتلو، وایي ما په هوا کې په یو غشي یو قرغی ویشتو، خو زما یو بل هم صنفي هغه په یو غشي په هوا کې 2 قرغیان ویشتل، نو هغه له ما نه وګټله. دا جاسوس له همدې ځایه بیرته لاړو. کله چې پاپانو ته ورغی، هغوی ته وویلې چې اوس وخت نه دی، د اندلس ولس د دوی په وړاندې جګړه د مناسب وخت نه دی. وایي ما ته وخت راکړه چې زه په دې ملت کې کار وکم. نو د اندلس سیمې ته ننوتو، هلته یې د عشق، مینې او په مختلفو نورو عنوانونو کار وکړلو. 20 کاله بعد همدا جاسوس بیا د سیمې ته ننوتو، چې کله ورغی نو بیا یې هماس یو منظره باندې سترګې ولګېدې، د یو ونې ډډ ته یو چا ډډه وهلې وه، یو ځوانو او هغې ژړل. دې پوښتنه ترې وکړه چې ځوانه ولې ژاړې؟ ورته ویې ویل چې زه په یوې جینۍ باندې مین یم او هغه جینۍ په یو بل ځوان هم مینه ده، او هغې موږ ته شرط ایښی ده چې تاسو دواړو کې هر یو ښه رباب ووهلو یا د میوزیک هره آله چې وه د هغې وخت هغه یې ښه ووهلو، زه به هغه سره مینه کوم. وایي ما ته هغه څه نه ده زده، بل کس ته زده ده، هغه زما رقیب ته زده ده. نو ده ورته وویلې چې زه تا ته دا شی در زده کوم، یا شپیلی یا رباب یا هره بله آله چې وه، خو شرط یې دا ده چې ته به ما په اندلس کې ګرځئ. وایي زه دې ګرځوم، فقط زما دا شرط پوره کړه. نو هغه یې په نظامي چوڼیو باندې د خلکو په کورونو باندې په بازارونو باندې وګرځولو. چې کله بیرته ستون شو، پاپانو ته یې ویلې چې اوس یې وخت دی، راځئ چې جګړه پې پیل کړو. او د اندلس زوال له همدې ورځې نه پیل شو. موږ هم نږدې له نیمې پیړۍ نه را په دې خواته که ریادو ده، که تلویزیون دی، که مجلسونه دي، که ځوانان دي، که سیریالونه دي، که فلمونه دي، که سندرې دي، که شعرونه دي، له دې یو څه ډک دي، له مینې نه، له عشق نه. همدا وجه ده چې موږ نن سبا بدبختانه په هر کور کې یو ځوان پیدا کوو چې په دې مرض اخته وي. که تاسو غواړئ چې بیا پخوانی مجد او عظمت را خپل کړئ، بیا له لاسه تللی قرطبه او غرناطه او په رښتینې معنا استنبول او دمشق او فلسطین را خپل کړئ، نو هغه په اوښکو، په ژړاګانو، په احساساتو باندې نه کېږي، هغه د ملتونو په روزلو باندې کېږي. راځئ د خپل ملت لپاره ریښې کار وکړئ. راځئ دا ځوانان اصل هدف ته راواړوئ. دوی په دې ژوند کې خپل اهداف ورک کړي دي، تر هغه چې د دوی افکار نه وي جوړ کړي، تر هغه پورې د بیا ځلې حاکمیت خوبونه مو وینئ. فسكبنا الدمع